حضرت عمر یوه انګور وه عبدالله ابن عمر بیبي وه هغه چا خط راوړل چې ستا انګور دیوالونو ته پردې ځواني کړي غونډ دیوالونو ته دی پسې تلو پسې لاړی چې لاړی کتابونه لیکي هغوی ته چې پته ولګېده د حضرت عمر د تللو نه مخکې هغوی پردې ختمې کړی صهیب رومي یو صحابي دی صهیب رومي دا د روم دی دله چې کله واده وکړو نو کور ته داخلېده فرع الاستار علی جدران په دیوالونو باندې پردې وي کور ته ننوته ویل زه دې کور ته ننوځم که دا پردې تاسو لرې کړلې نو هله به زه دې کور ته ننوځم خفه کېږو به نه په مړې په ژوندي کې زمونږ واک نه وي بیا د ښځو واک ښځو چې څه خوښه هغه به کوي که نو سړی ته یې خو هغه ته زه په دې نه پوهېږم ایوب انصاري دا ابا ایوب انصاري دا بن نجار قبیلې د غټې درجې والا صحابي دی هغه یو سړي له دعوت ورکړو واده پروګرام چې کله ورغی فرأى الستور على جدران په دیواله باندې پردې ودرېدې چاپېره په دیواله کې ایسه بهتر راغلی ویل داسې ډوډۍ زه نه خورم ما ته خو ډوډۍ لدو چې هر څنګه وي هر قسمه ناروا پکې او دا تپوس یې نه کوو چې دا سړی سود کوي څه شی کوي دا ډوډۍ هم خورو حراما مړی چې چا وخوړله څلوېښت خوره د یو عمل هم نه قبلېږي خپله دی یا د پردی څلوېښت خوره دي ستا مونځ ستا دا جومات ته تلل دا تکلیف دا برداشت کول په دې اوړي په دې ژمي کې یو عمل هم نه قبلېږي څلوېښت ورځو کې څومره مونځونه موږ کوو څومره ذکر څومره عبادت څومره تلاوت په یوه مړی باندې نه دي که نه